تازه او مهم خبر اته محمد نور نړۍ ته طالبانو سره تعامل افغانستان سره د خیانت په معنا دی. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. دوستانو پوره حاله سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسیږي. د جمعیت ګوند د رهبرۍ څوکۍ لپاره یو تن مدعي محمد نور وایي افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره بشري حقونه نقض شوي، 20 کلنې لاسته راوړنې له منځه تللي دي او طالبانو دغه هیواد د ځواکمنو ممالکو د نیابتي جګړو د ډګر بدل کړی دی. ښاغلي نور په یو تازه خپور کړي پیغام کې نړیوالې ټولنې باندې غږ کړی دی چې د طالبانو حکومت سره د افغانانو د استازي په توګه تعامل څخه ډډه وکړي، ځکه په وینا یې دغه چاره له افغانانو او افغانستان سره د خیانت په معنا ده. په جمهوریت کې د بلخ دغه والي همداراز اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان کې 20 ترهګریزې ډلې فعال شوي دي او د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي چې په وینا یې سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. نوموړي زیاته کړې چې یو شمېر هیوادونه طالبانو ته افراطي پیسې ورکوي او دغه ډله بیا له همدې پیسو په ګټې اخیستنې د خپل حکومت تقویت لپاره کار کوي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې شوی ویډیو تر بیا ښې چارې ښه وخت.